اتلې او ملالۍ شګوفا نورزۍ یو ځل بیا د لنډغرتوب پر وړاندې خپل مقاومت څرګند کړ. په کابل کې ناستو نیکټایداره ګلخانانو ته د شګوفې نورزۍ جوابونه. یو شمېر هیوادوال په ځانګړي ډول وطني ګلخانان نیوکه کوي چې موږ ولې د افغانستان د ستونزو پر ځای د محکومې پښتونخوا په دردونو وژاړو. ځوابونه یې په لاندې ډول دي. شګوفا نورزۍ په ځوابونو کې وایي زه هره ورځ 14 ساعته خپل ولس ته کار کوم. که د پارلمان په رخصتیو کې 15 ورځې د بهرني تفریحي سفرونو په ځای په یخ باد کې د انسانیت، اسلامیت او پښتنو ناچیزه دفاع وکړم، کومه ګناه به مې کړې وي؟ زه دا مانم چې په افغانستان کې هم ستونزې ډېرې دي، خو افغانستان خپل پښتون ولسمشر، پښتون قاضي القضات، پښتون لوی څارنوالي او بېشمېره پښتانه وزیران لري. دلته پښتانه خپل دولت لري او دا دولت په زر ځله د پاکستان تر دولت زړه سوانده دی. هلته پنجابي واکداران دي چې د نسلونو تدریجي غلامي او نسل وژنه یې د تېرې یوې نیمې پېړۍ څخه پیل کړې ده. نو ځکه مظلوم پښتانه د ظالم حکومت خلاصول د هر مسلمان او هر پښتون دنده ده. د منظور پښتون غوښتنو د افغانستان پر اوسني او راتلونکي حالاتو باندې مستقیم او غیر مستقیم مثبت اغیز لري. که وزیرستان امن شي، افغانستان هم ورسره امن کیږي. د منظور احمد پښتین 2 کلن دښمن زموږ 45 کلن دښمن دی. د دې دښمن خپل هیواد باثباته کوي. پښتونخوا زموږ نیم وجود، زموږ دوهم پایتخت او د غازي محمد ایوب خان، خوشحال خان خټک او رحمان بابا د مقبرو په لرلو سره زموږ حیثیت او عزت دی. غیرتمن خلک د داسې ویاړونو څخه نشي تېرېدلی. زموږ مبارزه د افغانستان د اوبو سره د پیوست کولو لپاره ده. اخر کې ګلخانانو ته هم وایم که د حق د ترلاسه کولو لپاره د ځانه زمری نشي جوړولی، د خنډ جوړولو لپاره هم د ځانه د پاکستان بېماشه مزدور هم مه جوړوه.